السلام علیکم دوستانو. نن د پاکستان په سوپر لیګ شپږم پړاو سیالیو کې د لاهور قلندرز او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوله چې محمد نبي د کراچي کینګز لوبډلې سره ولوبېدې. په زړه پورې لوبه یې وکړله، خو لاهور قلندرز لوبډلې هم ډیره په زړه پورې لوبه وکړله. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. کراچي کینګز لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړه. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 186 منډې جوړې کړلې، 108 منډې هدف سو. محمد نبي ساخیل او شرجیل خان زبردست په زړه پورې توپخانه ترسره کړه چې دواړو په خپل بیټینګ کې 500 هم جوړې کړلې. شرجیل خان په 19 باله باندې 4 منډې جوړې کړې. نوموړی د PSL د شروع کېدو څخه تر اوسه پورې په زړه پورې لګیا دی. څلیزه هم کېولی د 500 هم ډېرې کېولې دي. په زړه پورې بیټینګ یې کړی دی. بابر اعظم نن 5 منډې جوړې کړې. کلیرک 4 منډې جوړې کړې. محمد نبي ساخیل هم نن خپل لومړی 500 پوره کړله. په 15 باله باندې 50 منډې جوړې کړې. 4 3 غټې شپږیزې ووهلې. کریسټیان 20 منډې جوړې کړلې. مقصود 12 منډې جوړې کړې. الیاس 4 منډې جوړې کړې. لاهور قلندرز لوبډلې بالرانو هم په زړه پورې توپچونه ترسره کړل. شاهین شاه پریدي تر ټولو زبردست توپچونه ترسره کړه. نوموړي په 4 اوره کې 22 منډې ورکړلې. درې مهمې خطرناکې وکټې یې واخیستلې. محمد حفیظ په 2 اوره کې 19 منډې ورکړلې. حارث رؤف په 4 اوره کې 32 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. احمد دانیال په 4 اوره کې 30 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. ویس په 4 اوره کې 42 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. سمیت په 2 اوره کې 20 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. لاهور قلندرز لوبډلې یاد هدف په 19.2 اوره کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. فخر زمان یقینا په زړه پورې او زبردست توپخانه ترسره کړه. نوموړی په 4 باله د 4 شپږیزو او 8 څلوریزو پر مټ 83 منډې جوړې کړلې چې د لاهور قلندرز لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوبوي. ورپسې بین ډونک په 43 باله 50 منډې جوړې کړلې. ډیویډ ویس په 9 باله باندې 11 منډې جوړې کړلې. محمد حفیظ په 9 باله باندې 15 منډې جوړې کړلې. لوبه یې په 6 وکټو وګټله. د کراچي کینګز لوبډلې بالرانو محمد امیر په 4 اوره کې 28 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. الیاس په 2 اوره کې 25 منډې ورکړلې. مقصود په 3 اوره کې 34 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. ارشاد په 3 اوره کې 25 منډې ورکړلې. محمد نبي په 4 اوره کې 11 منډې ورکړلې، کمه وکټ یې نه ده اخیستې. کریسټیان په 3.2 اوره کې 19 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. لوبه یې وبایلل. دا د کراچي کینګز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ د لوبې معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره د افغان خوشحال یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.